السلام علیکم ملګرو. نور شاکر صاحب ډېر جذباتي بیان کړی دی. دو خبرو مالا ډېر زور را کړی دی. دو خبرې چې تاسو دا واورئ. ته وګوره اوس دین ختمی تر او دله څه زور ورکړی دی. وا ملا صاحب ماله تا تر او زور نه دی راکړی خو دوو خبرو زور را کړی دی. دا خبرې مې لږې واوره. نور شاکر صاحب دو خبرو مالا ډېر زور را کړی دی او ډېر کیناکې شوی دی او ډېر جذباتي بیان یې کړی دی او راځئ فیصله په تاسو. خلاف خلک څه وایي دا وګوره اوس دین ختمی تر او دله څه زور ورکړی دی. وا ملا صاحب ماله تا تر او زور نه دی راکړی خو دوو خبرو زور را کړی دی. دا خبرې مې لږې واوره. کیدای شي ته بریالی شي زما د وجلو دی چې کم تړون کړی دی کیدای شي بریالی شي او زما د مخه وغړوي خو خبرو ته مې غوږ کېږده چې غوږونو کې دي ګونجیږي و انشاءالله الله به ډېر منیر شاکران پیدا کی خلق پوه دی. واوره ملا صاحب دوو خبرو زور را کړی دی. تراو دی زور نه دی را کړی 200 رکعته خو وکړه زور دوو خبرو را کړی دی. یو دې خبرې زور را کړی دی چې عبادت د الله په نامه کیږي ته د رسول الله په نامه په خلقو منی. مولانا صاحب هندوستړی خدای ناراض ټوله دنیا ښکته پورته کیږي خو نیت کې دا دي چې دا مونځ مقرر کړی چا دی رسول الله مقرر کړی دا الله پکې نوم نشته دلته. دا خبره لږه زور را کوي که تا ویلي وی چې دا د الله نفل دي د پیغمبر طرف نه دي د الله طرف نه دي. الله ویلي دي چې زما د طرفه تاسو له دوه شیان درغلل یو فرض یو نفل. دا زه کومه خو د الله په نامه او د الله په حکم دا د الله مقرر کرده اختیاري عمل دی. پیغمبر هم د الله د وجه نه کول چې که کوي کوا زه هم د چا د وجه نه کوم. مولا صاحب تا وایي چې سننت لکم پیغمبر وایي چې ما سنت کړي دي. پیغمبر نه څه شی واجبولی شي نه سنت کولی شي نه حلالولی شي نه حرامولی شي. وما محمد الا رسول هغه د الله خبر منګ له راوړي. الله دا شی حرام کړی دی منګ ته راوړي. الله دا شی حلال کړی دی. الله تعالی دا روجا فرض کړی دا. الله تعالی دا چې دا زی کومه دا 3 ورځې مې چې وکي بیا ورته راونوتم دا الله نفل ګرځولی دي. ته وایي چې پیغمبر سنت ګرځولی. یو دا خبره زور را کوي چې رسول الله سره شریک کوي. عوام دی پیغمبر ته سجده ریز کړل. یو دی دا خبره ډېر زور را کوي. دویمه خبره د دینه کمه نه ده هغه هم ډېر زور را کوي. هغه زوردار را کوي مولانا صاحب چې د ګاونډي حقوق فرض دي هغه تا 1400 کاله کیږي پرېښي دي. هغه لوی عبادت دی چې خپله کمه وړه خورې د وړو بوجۍ به ګاونډي سره نیموي. هغه 1400 کاله کیږي دا عبادت دی پرېښی دی او خپلې جامې چې اغوندې د ګاونډي جامې به ګوري چې ګاونډي جامې شته او که نشته. مولانا صاحب 1400 کاله کیږي هغه عبادت دی پرېښی دی. د خپل جیب پیسې به غریب سره نیموي. 1400 کاله کیږي دا عبادت دی پرېښی دی. خپل انګولی او سالن به خپل غریب ګاونډي سره نیموي. 1400 کاله کیږي دا فرض عبادت دی پرېښی دی. حجونه نفلي به پرېږدي او دا لری فرض به پرېږدي. کلی کې دننه د خلقو ودونه به ارزان کې ځوانان دی لوی شوي دي جنکې پیغلي شوي دي. دا ودونه ارزانول غواړي چې واده ګران شي زنا ارزانه شي. مولانا صاحب او امي صاحب 1400 کاله کیږي د واده اسانولو فرض عبادت دی پرېښی دی او زه دې په نفلونو باندې تقسیم کړم اوزګار نه یم. تا څومره عبادتونه پرېښي دي او خلکو ته مفتي صاحب تراویح په خلکو پرېږدي. تا څومره عبادتونه پرېښي دي 1400 کاله امي ومولا څومره عبادتونه دي پرېښي. په دې نیټ باندې وګوره ښکلي ښکلي ماشومان زنې تړلي دي. ښکلې ښځه زنه یې تړلې ده. ښکلی سړی زنه یې تړلې ده.
بره لیکلی دی ورسره دا سړی دی 3 بچی دي ایوای ښځه دا یو دی اولی دوی له زهر ورکړي دي د غربت د وجې بیا د خودکشي کړې دا 4 دي او 5 دي مړه پراته دي وا مولانا صاحب امی صاحب ستا 10 کروڑه تراوی ستا 10 اربه تراوی نفلی یو طرف تکا او د کور ته د رزق رسول بل طرف تکا ستا دی قرآن ویلی دی که د بندوی د غرب بندوی د ایران بندنوی د امام بخاری د امام مسلم د امام ابو حنیفه بندنوی د رب بندوی ناغا اللہ ویلی دی انما المؤمنون اخوة محمد رسول اللہ دا حق تشریح کرے وی ان المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا عینوه اشتکا کلوه اگر رسول تا دا اللہ دین خود لے دے چی اللہ وی مشرق کی کچری واخذا یا یو مسلمان پا بند باندی بندی دے تر مغرب پورے مسلمان پی نیولی دی او کا مشرق کے چوک دلوگی مری اللہ تعالیٰ بے دا مغرب مسلمانانو نا تپوس کوي گوانڈی نا بے تپوس کوي چمرخ کلی بچی دی نندلوگی مڑ پرات دی پلار والا خودکشی او زہر ورکڑی دی او تد تراوون نمڑے گی او تا 14 قسم خوراک رو جماعتی کی خیدے او تعالی ملاویلی دی چه برکتی میاشتا نا 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 دا برکت تینا مراد ندے چه دی کی 6 قسم خوراک پروتے و مولانا الغٹ من الغٹ ولو کان پیشو سر نبکل اخلاصے گی تعالی برکت روٹیخ کاری تعالی برکت منچیخ کاری تعالی برکت پکوڑیخ کاری دا برکت ندے چه 6 قسم خوراک پروتے دا خو په نورو میاشتو کې 6,000 روپے میاشت لگی روجه کې او 11,000 روپے میاشت لگی دا کم برکتونه چې ته غنې دا برکتونه ندی دا د پیسو په زور راغلی دي برکت نه مراد بل څه دی هغه ښکاری نه هغه برکت ستا په پښمنی کې نشتا ستارو جماعتی کې نشتا ستا بچی نوی جامع اغوستی دی او د خلقو بچی د شرم نه اختر په ورځ راوتلی نشي ځکه چې جامع نشتا ماشومان ور پورې خاندي هغه مور او پلار لا جاړي مور یې بدکاری کوي خو بچی لا کپڑے پیدا کوي او تا تراوی خورانی ولی دی عبادت در تخکاری 1400 کال کیگی چتا دا فرض عبادت پرخے دے دا غریبانانو دا جمع عبادت فرض دے غریبانانو تا روٹین مولور سر فرض دی اخپل دا حج پیسے عوامو کی تقسیم اول فرض دی پدا سے وقت کی حجناڈو فرض ندی چکل استاگا وانڈی مریدل وگینا او استاگا وانڈینا زنا تا مجبور کیگی زمنگا د معاشره خکلی الکان اټول ورځ بدکاریو پسې ګرځي صرف د غربت د خاطره روزدارا اے صائمدارا اے د تراو کونکیا اے د قرآن ختمونکیا اے در رب العالمین غلون کیا او در رب العالمین دو غلولو کوشش کون کیا پا جیب دے لاس خید خزی چلی گی پا جیب دے لاس خید لکان تباشول پا جیب دے لاس خید داستا پیسی ندی ومما رزقناہم اللہ فرمائی آغا رزق چھ ما در کڑے دے ينفقون دا ایمان ہے صدا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم آغا رزق چه ما در کڑے دے لاس پہ مگدا داستا دا پلار پیسی ندی دا ما در کڑی دی ينفقون دا لار کی خرچ کا دا دی غریب خزے عزت بچ کا دا دی غریب سڑی دا بچی دا خود کشے نہ بچ کا تا 1400 کال کیگی دا عبادت دے پرخے دے امید تا سارا چرتا دا احساس نو نن کا مفتی سے بوئی چی تراوی نفل دی دا فرض ندی او دا دی کولو نکولو کی دا سے مسئلہ نشتا تالا زور ملاو دے چی نفل بند کو دا تا چی فرض 1400 کال کیگی پریخی دی تالا پا دی زور ندرزی مشرک و کافر چھتا ہوئی
د مولا په شونډو غلط نشي چې د شونډه کله کړي وي او رومال یې اچولی دی برقه کې دننه شاګردانې ویني او بیا نکاح کړي ځان خیر دی څو کاله پس دریمم کوي وایې نه کړه د سړي بس